السلام علیکم فرند په نننۍ ویډیو کې موږ د ایمیټیټ انجکشن په باره کې خبره کوو چې موږ ته په ساده الفاظو کې ټي ټي انجکشن وایو. ټي ټي اصل کې موږ سره دا یو ویکسین دی چې موږ یې د ټیټنس ټاکساید یو بیماری ده چې د هغې د روکتام دپاره استعمالو. دا زیاتتر موږ په هغه وخت کې استعمالو په کوم وخت کې چې موږ سره څه اکسیډنټ وشي، حادثه راشي، په هغې کې په باډي باندې ماینر کټ ولګي یا میجر کټ ولګي، مطلب سزی زخمی شي د باډي. دا هغه کټ ځای په ذریعې سره موږ سره یو قسم بکټیریا ده چې موږ ته کلاسټریډیم ټیټني وایو، هغه باډي ته انټر کېږي چې د هغې په وجه باندې موږ سره ټیټنس بیماري کاس کېږي. دا کلاسټریډیم ټیټني چې کوم بکټیریا دا موږ سره زیاتتر په سایل کې یعنې په خاوره کې موجود دي، یا زیاتتر موږ سره چې کوم زهریله ځناور دي، مختلف قسم ځناور دي، د هغې په لاړو کې هم موجود دي. ټیټنس ټاکساید چې کومه بیماری ده موږ سره دا چې کم مریض ته ولګي نو په هغې کې موږ سره په باډي کې زیاتتر چې څومره مسل دي په هغې کې سپازم پیدا کېږي، په هغې کې کینچاو راځي. نو هغې په وجه باندې چې موږ سره مینډیبولر کم مسلز دي یعنې د جامې چې کوم مسلز دي هغې کې هم کینچاو راځي، د هغې په وجه باندې دا مینډیبلز چې کوم دی دا جام کېږي، نو دې ته لاک جا ډیزیز هم. ټیټنس ټاکساید چې موږ سره کوم بیماري ده د دې د روکتام دپاره موږ د ټي ټي انجکشن استعمال کوو. دا موږ زیاتتر چې کومه حادثه راشي، کم اکسیډنټ وشي، د اکسیډنټ بعد 24 غنټو پورې موږ د ټي ټي انجکشن استعمال کولو شو. د دې استعمال طریقه دا چې دا انټرامسکولر به دا استعمالوي. انټرامسکولر مطلب دا چې دا موږ سره به یا په لاس باندې چې موږ سره کم ډیلټاید مسل دی په هغې کې لګول پکار دي، یا چې موږ سره کم ګلوټیس میکزیمس مسل دی په ټوټي کې کم غټ مسل دی په هغې کې لګول پکار دي. دا د ټي ټي په باره کې مختصر ویډیو و. په ویډیو سره خوښه شوي نو ویډیو سره لایک کړئ. که زما په چینل باندې نوي یې نو چینل له سره خامخا سبسکرایب کړئ د داسې نوې نوې ویډیو د معلومات لپاره. بیا به میلاویږو انشاءالله په بله ویډیو کې. الله په امان.